ما چې کوم وخت په اسلامي کالج سکول کې سبق وې حاجی پنځم جماعت کې حاجی هغه وخت کې ما په اردو کې شعرونه لیکل شروع کړي وو حاجی هغه وخت کې مولانا عبدالقادر مرحوم په اتم جماعت کې و زه پنځم کې وم حاجی ما به چې ولیکل هغه ته به مې ښودل هغه به راله اصلاح کوله ها نو بیا پښتو شاعري مو څنګه شروع کړه پښتو مو بیا څنګه شروع کړه پښتو خو بیا ما خو بیا په اردو کې چې سکول نه لاړم تلمه که نه افسانې مې په اردو کې لیکلې ډېر کار مې په اردو کې کړی و حاجی بیا زما پیر صاحب سید عبدالستار شاه صاحب مرحوم ما ته وویل چې څه په اردو کې لوی مقام نشي حاصلولی په خپله ژبه پښتو کې لیکه نو څه به ښه یو ښه مقام حاصل کړې حاجی ما باندې دا خبره بد هم ولګېده ځکه چې اردو سره ډېر دغه شوی وم وقت خفیلا جلی جلی آیا وقت خفیلا جلی جلی آیا نور نبی پریت یری کماتی نور نبی پریت یری کماتی ہمدارنا شوا علی علی آیا ہمدارنا شوا علی علی